خان اقبال درته و چې ستا د خپل طلاق د کار نه دی چې ته به نورو پسې ګرځې پردو پسې. نو زه به دا ووایم چې د خپل هېڅ مزه نه وي او د پردي بیل خوند وي او ما له راشه ستا د دې نه ما د خانګل خولۍ جوړه نه کړه نو. اسی ټماټر لاله د دې دا به هم ډېر زیات خور اوري. زما خور اور سم خوښي. زما خور اور دی ما سره خبرې وکړي یا طلاقیانو یا دوسانو. وته خو زور ټرکې چې په چړای خېجي اونګه کې او چې راکوزي نو ډرته کې زه اوس پې چوپه که. ټماټر لاله نن سره په سټوډیو کې ناز اقبال موجود ده. د دې نه به څه تپوسونه کوو. ناز اقبال دا راته ووایه چې نن تا زموږ په دې سټوډیو کې دا ټیزونه ولې اچولي دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې دا ما نن په ډېر غټ فرمایش اچولی دی او بل د چا دپاره مې اچولی دی. اسې ټماټر لاله دا هم اوس په فرمایش باندې اچوي. او فرمایش د نورو خلکو اوس سپېږمې پې زمونږ بندي کړې. خان اقبال درته و چې ستا د خپل طلاق د کار نه دی چې ته به نورو پسې ګرځې پردو پسې. نو زه به دا ووایم چې د خپل هېڅ مزه نه وي او د پردي بیل خوند وي او ما له راشه ستا د دې نه ما د خانګل خولۍ جوړه نه کړه نو. اسی ټماټر لاله دا ما د کار لوښی نه ښکارېږي. پدیم کوي او پدیم کوي. استانه چې زده کړلی ته یې استاد یې نو. اسی ټماټر لاله ما ته یې پرېږدې یو سوال تې زه کومه. اسی ګوره رښتیا حل به وی چې ستا د مخې کونه چا ورکړله. کله په زندګۍ کې مې داسې خبره نه ده کړې او نن مجبوره شوم نن ځکه دا خبره کومه چې جاوید فضا په دې پتا باندې سم کوته په منډم چې سم د ویخه کې سم پته ولګي سم اسی ټماټر لاله د دې دا به هم ډېر زیات خور اوري. زما خور اور سم خوښي. زما خور اور دی ما سره خبرې وکړي یا طلاقیانو یا دوسانو یا پوزه پرې کړو ما سره موبایل باندې خبرې وکړي زه ته خپل د ځي پته م ښیم. وته خو زور ټرکې چې په چړای خېجي اونګه کې او چې راکوزي نو ډرته کې زه اوس پې چوپه که. ټماټر نه دی سم ټر دی ټر. ټماټر لاله چې دا درته څه وایي. دا مو یې راشئ زما د مور کوس وي وخوځوئ راوخوځوئ. شړشمګل ستا خو دی دا وچ سټ ورک که موږ پې غر کې که